د قرآن کریم د حفظ او تجوید په 11م پړاو سیالیو کې چې د ارشاد، حج او اوقاف وزارت له لوري ترسره شوې وې، د هیواد له 14 ولایتونو څخه حافظانو او قاریانو پکې برخه اخیستې وه او په پای کې 30 کسانو د غوره قاریانو لقبونه وګټل. د دغه وزارت سرپرست له قاریانو او حافظانو وغوښتل چې یوازې د قرآن کریم په ویلو بسنه ونه کړي، بلکې احکام او مسایل هم زده کړي. د قرآن په حفظ او په تجوید باندې اکتفا نه کوي، بلکې د قرآن د مفاهیمو زده کړه دې هم وکړي، د قرآن د مسایلو د احکامو زده کړه دې هم وکړي، او علما دې د ځانونو نه جوړ کړي. په دې د اکتفا نه کوي، دا علمي سلسله دې همداسې پسې وغځوي. د موږ د تاسې علما او مشایخ وایي چې کله د قرآن کریم تلاوت کوي، د تلاوت په جریان کې به له ډېر تعمق او له ډېر تفکر نه به کار اخلي، تر څو د قرآن کریم هر آیت د تا لپاره د هدایت ذریعه وګرځي. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د مسئولینو په وینا له دغه 30 تنه غوره قاریانو څخه 10 تنه به یې له ارزونې وروسته نړیوالو سیالیو لپاره وټاکل شي. دعوتنامې راځي د نړیوالو مسابقو لپاره، نو بیا دوی هغې ته معرفي کیږي او دوی بیا ځي په نړیوالو سیالیو کې برخه اخلي او د هیواد لپاره ویاړونه راوړي. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت ټینګار کوي چې ټولنه کې د اسلام دین د زده کړې دود په موخه باید د بیلابیلو بنسټونو له لوري د ځوانانو ترمنځ دا ډول پروګرامونه لا هم پراخه شي.